محترم حاضرینو، ستاسو په حضور کې ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو روایت مبارک پیش کړي. د دې روایت راوی حضرت عبدالله ابن عمر ابن عاص رضی الله عنه دی، چې هغه د حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه بچیو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ډیر جلیل القدر او په ډیرو لوی صحابو کې بهترین انسان او ډیر زاهد صحابي او ډیر عابد صحابي او د زندګۍ او د ورځې او د شپې ډیره حصہ به د هغې په عبادت کې تیرېدله، چونکې د هغې زندګي په مدینه منوره کې وله. نو مدینه کی منوره کی د هغې پلار حضرت عاص رضی الله عنه، حضرت عمرو بن العاص، هغې ته په یو شریف خاندان کې او په یو ډېر بهترین خاندان کې د نکاح کولو بندوبست وکړ. نو د حضرت عبدالله نکاح وسوله او پلار ډېره شریفه زنانه ور پیدا کړه، چې هغه زنانه د داسې خاندان سره و چې د هغې شرافت، د هغې عزت، د هغې تقوا او د هغې ښه زندګي په ټوله مدینه منوره کې مشهوره وله. چې کله د حضرت عبدالله ابن عمر ابن عاص رضی الله عنه واده وسو او هغه زنانه راله د ده په کور کې د زنانې په شکل باندې زندګي روانه کړه. نو د ده پلار حضرت عمرو بن العاص یو ورځ دا اراده وکړه چې کور کې به د دې زنانې څه لږ معلومات وکړي، چې هغې زنانه چونکې زما کور ته د میلمه په شکل باندې راغلې ده او زما د زوی په سر باندې ناسته ده او زما د زوی په نکاح کې د دې شپې تیریږي، چې آیا دې زنانې ته خو به زما په کور کې څه تکلیف نه وي، څه پریشاني به نه وي، ایا دا زنانه د دې خپل خاوند سره مطمئنه ده او د دې زنانې د دې خپل خاوند سره څنګه زندگی تیریږي؟ نو حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه په دې فکر باندې یو ورځ د هغه زنانې خونې او حجرې ته راغلی. پر هغه زنانه باندې د پوښتنې کولو دپاره او د دې معلوماتو کولو دپاره چې د دې زنانې زما د دې بچي سره چې کوم تعلق او حقوق دی، ایا زما بچی هغه حقوق ادا کوي او که نه ادا کوي. نو حضرت عمرو بن العاص دغه زنانې زه پوښتنه کوي، ای زنانې ته خو زما کور ته د میلمه په شکل باندې راغلی او زما د زوی په سر باندې ناست دی او زما د زوی په نکاح کې ستا شپې او ورځې تیریږي. یو مسله دا پوښتمه چې زما په کور کې خو به تا ته څه مشکل او پریشانی نه وي، که چیرې زما په کور کې تا ته څه مشکل او پریشانی د هغې تذکره او یاداشت ماته وکړه. او دویم د دې خپل خاوند چې ستا خاوند زما بچی دی د هغې متعلق لږ معلومات غواړم، هغې تا په دې کور کې څنګه سړی وبالی، د هغې زندګي ستا سره څنګه تیریږي، ایا ستا زندګي د هغې څه مطمئنه ده او که نه ده؟ چې کله هغه خسر د دې خپلې مژوره سا د دې زنانې څه پوښتنه کوي، نو هغه ورته وایي ستا بچی عبدالله خو ډېر دینداره انسان او ډېر نیک انسان دی او د هغې عبادت در حد ډېر زیات دی، چې زه کله دې کور ته راغلی یم د هغې ټوله ورځ روژه ده او چې زه دې کور ته راغلی یم چې ماخستن چې دی مسله اواره کې بیا در سهاره پورې عبادت دی. نو هغې ټوله شپه په عبادت کې تیره کې د دې عبادت څخه زما در بسترې پورې د راتګ یا زما سره څه الفت کول یا زما سره محبت کول یا زما سره یو څه ځان مشغوله کول د دې فرصت د ده سره عام طور نه وي. نو د هغې ټوله ورځ په عبادت کې تیریږي او د هغې ټوله شپه په روژه کې ده زما سره د ویناو د خبرو کولو فرصت هغه سړی نه لري. نو هغه زنانې په یو طرف ته د هغې خاوند د عبادت ډېر بهترین صفت او تعریف بیان کوي چې زما خاوند دومره عبادت کوي، لیکن د هغې په ضمن کې یو څه شکوام پیښه کړله چې زما خاوند زما حقوقو ادا کولو او زما د حقوقو د خیال ساتلو فرصت نه لري. حضرت عمرو بن العاص چې کله د هغه زنانې خبره واورېده نو د هغې په ټولو ترتیب باندې سر خلاص.
چې زما بچی خو ډېر صوفي دی او ډېر عابد دی او ډېر زاهد دی، شاید د هغې څه د دې صوفیګرتو د عبادت په خاطر باندې د دې خپلې زنانې په حقوقو کې کمی کیږي. نو دستي یې سهار هغه خپل بچی راوغوښتی چې کله فرصت پیدا سو. بهرحال ورته وایي بچی دا به مناسب نه وي او دا به زموږ د شان او زموږ د خاندان او کورنۍ سره لایق نه وي چې هغه زنانه ستا په سر باندې ناسته د هغې مور و پلار ټوله ستا په خاطر باندې پرېښي دي او ستا کور ته راغلې ده او هغې ستا د محبت انتظار کوي او ستا سره د خبرو د وینا انتظار کوي. بچی ته ټوله ورځ په روژه کې تېروي او ټوله شپه په عبادت کې تېروي او ستا سره دومره فرصت نه وي چې د هغه زنانې سره ته خبره وکړې یا د هغې زنانې سره د خپل محبت او د تعلق اظهار وکړې. نو ورته وایي بچی دا ستا په زندګي کې ډېره بې اعتدالي ده او ستا زندگی ډیره بې ترتیبه ده. په کار دا دی چې په دې خپله زندگی کې لږ ترتیب پیدا کړې او د دې زنانې د حقوقو د ادا کولو فکر وکړي. لیکن حضرت عبدالله ابن عمر چونکه عمر رضی الله عنه حضرت عبدالله ابن عمر ابن عاص رضی الله عنه چونکه د پیغمبر د عاشقانو سو او صحابه کرام ټوله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عاشقانو، هغې به سهار د پیغمبر مجلس ته راتلو بیا به د ټوله ورځ د پیغمبر په دید نه مړېدو. هغې به د وحي کیفیات لیدل، هغې به چې پر مدینه منوره کوم انوارات راتلو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه نوراني چهره به 24 ساعته د هغې په سترګو کې وله. هغې به یو فرصت نه پیدا کوي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مجلس څخه ولاړ شي، ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی داسې نوراني زندگی ورکړې وه. یو صحابي قسم خوري چې په کومه ورځ باندې د هجرت په شکل باندې پیغمبر مدینې ته راننوتی، ورته زما په خدای قسم زموږ په هر څه کې نورانیت رالی، زموږ زړونه نوراني سو، زموږ زندگی نوراني سوه، موږ د پیغمبر د راتګ انوارات په سترګو باندې لیدل. لیکن چې په کومه ورځ باندې پیغمبر علیه السلام د مدینې څخه رخصت سو او هغې د دنیا د زندګۍ څخه رخصت سو، هغه صحابي بیا قسم خوري چې موږ د پیغمبر د قبر خاورې اړولې او زموږ لاسونه په دې خاورو باندې لړلي وو. لقد انکرنا فی انفسنا ولقد تغیرنا فی انفسنا، زموږ په دې زړو کې بیا نکارت او تغیر موږ محسوس کړئ چې پیغمبر رخصت سو او د هغې هغه توره تیاریکه پر موږ راورسېدله، د هغې هغه انوارات ختم سو او انوارات چې په کوم ځای کې ختم سي په هغه ځای کې تیاریکي راځي. نو ځکه د پیغمبر د انواراتو څخه د بې نصیبۍ او د محرومۍ او د هغې څخه د بې برخې کېدو ترتیب موږ هلته بیا په زړو کې محسوس کړئ چې لاسونه مې لا د پیغمبر د قبر په خارو لړلي وو. نو د صحابهو زندگی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مجلس کې تېرېدله، د هغې زړونه د پیغمبر د مجلس په انواراتو منورو، د هغې زندگی به همیشه په عبادت کې وه، د هغې ورځ په عبادت کې، د هغې شپه په عبادت کې. هغې ټوله زندگی د دې دپاره تصور ګرځولې وله چې دا زندگی زما د آخرت توشه ده، په دې زندگی کې به زه د آخرت دپاره یو ترتیب څنګه برابر کړم او زما زندگی به په دې شکل باندې څنګه تېره سي چې زه د زندګۍ څخه رخصت سم او زه د الله تعالی حضور ته ورسم، الله تعالی زما سره راضي. ځکه هغې د پیغمبر څخه دا اورېدلي و رضوان من الله اکبر، د الله تعالی لږ رضا پیدا کول دا د انسان دپاره ډېر لوی شی دی. نو ځکه حضرت عبدالله ابن عمر ابن عاص د پیغمبر د دغه صحابه وسو او د هغې به ځکه ټوله ورځ روژه وه، زندګي یې په دې کې تېروله او ماخستن به بیا پر مسله باندې کښېناستی، در سهاره به عبادت. ما درته ویل دا د ټولو صحابهو دا شان. یو ځل چند صحابه رالو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د زنانو څه پوښتنه کوي، ورته وایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ماخستن کور ته راسي بیا د هغې عبادت څنګه وي، د هغې شپه څنګه تېرېږي. د هغې سره دا فکر ورسره و چې چونکې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شپه به په ډېر زیات عبادت کې تېرېږي، نو موږ به هغه عبادت ځان ته معلوم کړو، د هغې څه وروسته به په خپله زندګي په هغه عباداتو کې موږ هم تېره کړو. نو په دې نیت به دوی بار بار راتلو، د پیغمبر د زنانو څخه به یې پوښتنه کوله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د شپې حجرې ته راسي بیا د هغې شپه څنګه تېرېږي.
چې کله به د زنانو څه پوښتنه وسو زنانو به هغوی ته ویل ول پیغمبر چې حجرې ته راسي هغې د خپلو بچانو د زنانو سره داسې مشغوله زندگی تیروي لکه تاسو چې د خپلو زنانو سره تیروئ. یعنی د پیغمبر څه ممتازه زندگی نه ده. هغوی د خپلو زنانو سره تعلق ساتي، هغوی د خپلو زنانو سره خوش طبعي کوي، هغوی پر خپلو زنانو باندې پوښتنه کوي، هغوی د خپلو زنانو په بسترو کې شپه تیروي. او کله کله د شپې یوه حصه هغوی عبادت کوي او د شپې یوه حصه بیا هغوی په آرامو په خوب کې تیروي. او چې کله په دې پوه سي چې د دې زنانې په دې حجره کې یو خدمت دی، یو کار دی، یو ضرورت دی، نو بیا د هغې زنانې سره د خپل لاس او د خپل بدن د هغې په خدمت کې هم ستړی کوي. یعنی د هغې سره د کور کار کوي، د هغې سره د کور خدمت هم کوي. دی چې به کله د پیغمبر علیه صلات وسلام د زنانو څخه دا خبرې واورېدې نو بیا به هم حیرانو. آخر به مشوره سره وکړه چې زموږ د پیغمبر د زندګۍ ډېر فرق دی. د پیغمبر علیه صلات وسلام زندگی دا د ګناو څخه معصومه ده، د پیغمبر څخه ګناه نه کیږي. او که بالفرض د پیغمبر علیه صلات وسلام څخه یو ګناه وسی بیا خو هغې ته الله تعالی دا اعلان کړی دی قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ای پیغمبره که مخکینی ګناه در څه سوې ده که د دې بعد در څه کیږي، که کوچنی ګناه ده که لو ګناه ده که ظاهري ګناه ده که باطني ګناه ده، الله وایي زما د طرفه ټولې درته مغفرت دي. نو بره به صحابه وایي چې د پیغمبر زندگی خو په دې شکل ده. نو پیغمبر که ډېر عبادت نه وکړي، هغې شپه په آرامه تېره کړي، هغې په شپه کې د زنانو سره مجلس وکړي، هغې د زنانو سره خوش طبعي وکړي، هغه عامه شپه تېره کړي، نو د هغې دپاره خو مناسب ده. لیکن زموږ زندگی خو نه معصومه ده د ګناهو څخه، نه زموږ د مغفرت اعلان سوی دی او نه موږ ته د الله تعالی د طرفه د مغفرت څه پیغام راکول سوی دی. نو بره به وی چې موږ به زندگی په داسې عباداتو کې تېروو چې موږ به خپل ځانونه په عباداتو کې سولوو. نو بیا به هغې انسانانو یوه به دا وعده وکړه د ځانه سره چې زه به زندګي ټوله ورځ عبادت کې تېروم، ټوله ورځ به زما در مرګه پورې د ورځې روژه وي. او بل به بیا دا فیصله وکړه چې زما به ټوله شپه در سهاره پورې عبادت دي. یوه به دا فیصله وکړه چې زما زندگی به د پیغمبر په عبادت کې په دې شکل تېرېږي چې زه به نکاح نه کوم، زه به بچان نه کوم، او زه به د کور زندگی نه اختیاروم، زه به په یو کوډل کې زندگی تیروم او وخت او زندگی او مصروفیت به ټولو عباداتو ته ورکوم بس. نو ما درته ویل حضرت عبدالله ابن عمر ابن عاص دغه غوندې فکر والا او دا یې سوچ او د پیغمبر په دغه زندگی کې. نو چې کله د زنانې شکایت رالی نو فلار حضرت عمرو بن العاص راوغوښتی، ورته یې بچی دا زنانه زموږ کور ته راغلې ده او دې زنانې ستا په خاطر خپل قریبان ټوله پرېښي دي او دا زنانه ستا د خدمت په خاطر ستا په کور کې شپې تېروي. ورته یې بچی دا مناسب نه ده چې ته ټوله ورځ په روژه کې تېروې، او دا مناسب نه ده چې ستا ټوله شپه په عبادت کې تېرېږي، بلکې د دې زنانې پر دا باندې حقوق ستا بچی د دې زنانو د حقوقو د زنانې د حقوقو ادا کولو فکر وکړه. ما درته ویل چونکې د پلار مسله وه نو حضرت عبدالله ابن عمر ابن عاص هغې به د پلار خبره یو ورځ دوی خود په غوږ کې راله، لیکن چونکې د هغې غیر اختیاري مسله وه، درېیمه ورځ به برته هغه خبره یېره و پر خپل ترتیب به بیا زندګي روانه. چې کله بچی د پلار په قابو کې نه راتلی او بچی د پلار په خبره باندې نه راګرځېدی، نو چونکې د صحابه کرامو ډېر ښه مزاج و سوچ و، هغوی چې به یو خبره په ترتیب کې نه راتله دستي به یې د پیغمبر علیه السلام سره شریکوله. نو فلار حضرت عمرو بن العاص دستي روان سو پیغمبر علیه السلام ورته د الله رسوله عبدالله زندگی ډېره په عباداتو کې تېروي او ډېر نیک انسان دی او ټوله ورځ روژه ده او ټوله شپه عبادت دی، او ما دې بچي ته په یو ډېر شریفه خاندان کې یو شریفه زنانه ورغوښتې ده او هغې زما په کور کې د ده د په سر باندې ناسته ده او د ده د زنانې په شکل زندگی تېروي، لیکن د ده د ډېر عبادت په خاطر باندې هغه زنانې حقوقو کې کمی کېږي. ورته یې د الله رسوله ما ته دا معلومه ده هغه زنانه شکوه او شکایت نه کوي، لیکن بیا هم ناسته د شریفه زنانه ده، لیکن د ده زندگی داسې تېرېږي چې ما ته دا معلومېږي چې د هغې حقوق دی پوره نه ادا کوي. نو یې د الله رسوله ته د دې بچي زما د بچي عبدالله سره لږ مذاکره وکړه.
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې کله حضرت عمرو بن العاص دا شکایت را ورساوی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل را روان د حضرت عبدالله کور ته راځي د راغوښتنو اوس د دې د دوی طریقې دي. یوه طریقه دا ده چې کله یو مشر ته شکایت ورسیږي نو د هغې دپاره طریقه دا چې هغه سړی ځان له راوغواړي چې بچی راسه لږ وعظ و نصیحت ورته وکړي. لیکن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شفقت چونکې د انتها څه زیات و، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د انسانانو سره محبت د انتها څه زیات و. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام آخرنی عمر دی خپله له کډه مبارکه راواخیستله او کرار را روان دی رالی د کور ته رالی. چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د کور ته رالی نو هغه حدیث کې هغه الفاظ دی په خپله باندې وقد ذکر له صوم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته زما د ډیرو روژو شکایت پیش شوی و چې عبدالله ډیرې روژې نیسي. نو فدخل علی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رالی زما کور ته رالی ماله رالی چې کله کور ته راننوتی ورته فالقیت له وسادة، زما سره یو څه بالښت و یو څه چمړه و، ژر ژر ور وغورځېدم دا چمړه مې اواره کله او د دې بالښت سربیره پوښت دا هم د چمړې څه دی او د هغې چې دننه کم پنبه دی دا د کجورو پاڼې دي. نو فالقیت له وسادة، ژر مې بالښت ورته کښېښوی او دا چمړه مې ورته کښېښوله او ورته ودرېدم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر دې باندې کښېني. چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کښېناستی لیکن د ناستې سره سره پیغمبر علیه السلام هغه بالښت ته نه کښېناستی، هغه بالښت یې ما ته راپورې وایه، بالښت زما او د ده په مابین کې کښېښول سو، زه دې خوا ته ورته ناست یم، پیغمبر علیه السلام دې خوا ته کښېناستی، بالښت په مابین کې پروت دی. امام بخاري رحمه الله دې ځای کې د مجلس د آدابو یو مسله باره ذکر کړې ده او د هغې په تایید کې دا حدیث ذکر کړی دی. امام بخاري رحمه الله وایي چې کله سړي له یو میلمه راس نو دا د اسلامي تعلیماتو یو حصه ده او دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابه و عادت دی چې د هغې اکرام به کوي او در خپله وسه پورې به د هغې تعظیم کوي او چې څومره وس دی او چې څومره درته اساني ده هغې به د هغې په تعظیم و احترام کې خرڅوي. لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رالی حضرت عبدالله ور وغورځېدی، په کور کې یوه چمړه ده چې پر هغې سړی کښېني د فرش کار کوي او په کور کې یو بالښت دی چې د هغې استر د هغې سربیره پوښ د چمړې څه دی او کلک دی، د هغې په نس کې د خورماو د درختو پاڼې دي. نو هغې ژر وزغلاوی پیغمبر علیه السلام ته کښېښوی. لیکن چونکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بدن سپک دی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې وخت کې دې ته ضرورت نه لري، ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه بالښت په مابین کې کښېښوی، دې خوا ته ورته کښېناستی، دی دې خوا ته ناستی. نه امام بخاري رحمه الله لیکلی دي چې کله عامو انسانانو له میلمه راس لکه د حضرت عبدالله کور ته میلمه رالی د پیغمبر علیه السلام په شکل، لیکن چونکې او زمانه کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وجود خو نسته، د یو چا کور ته عام میلمه رالی یا میلمه درون میلمه رالی، د یو عالم په صفت دی، د یو بزرگ په صفت دی، د یو مشر سړي په صفت دی، د یو حاجي په صفت دی، د یو بوډا او د سپېږیري په صفت دی. نو بیا د هغه میلمه حق دا دی چې ستا سره څومره ممکن وسي هغه خپل وس د هغې په احترام و قدر هغې ته ولاړېدل، هغې ته ځای برابرول او په ډېر احترام سره پر هغه ځای کښېنول. دا زموږ د اسلام شعار دی، دا زموږ د اسلام تعلیم دی، دا زموږ د اسلام یو حصه ده. چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کښېناستی د ناستې څه وروسته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت عبدالله ته څه وایي، ورته ای عبدالله اما یکفیک من کل شهر 3 ایام، ایا دې باندې کفایت نسې کولی چې په ټوله میاشته کې 3 ورځې روزې ونسې؟ بس په میاشته کې 3 ورځې روزې نسه، بس دا 3 ورځې ستا دپاره کافي دي. لکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت دا و چې کله به میاشته راله 14 د میاشتې، 14 د میاشتې، 15 د میاشتې، دا ایام بیض و چې په کومو ورځو کې دا سپوږمۍ پرایي، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به دا 3 ورځې روژې نیولې
او بیا چونکې د الله تعالی د طرفه وعده وه چې من جاء بالحسنه فله 10 امثالها، چې کله سړی یو نیک عمل وکړي الله تعالی په 10 باندې ورشماري، نو الله تعالی د هر روژه په 10 روژو ورشمارله، نو دا سړی خپل عملنامه کې همیشه ټوله میاشتې په روژاتي باندې لیکل کېږي چې دې ټوله میاشت روژه نیولې ده. نو ورته عبدالله اما تکفیک لک، ایا ستا دپاره کافي نه ده من کل شهر 3 صیام، پاره میاشته کې به ته 3 روژې نسې؟ حضرت عبدالله وایي چې زما د خولې څه بس خبره نه وه، ما ورته ویل چې د الله رسوله یو څه را زیات دي که ما زارۍ عجل شروع کړي. پیغمبر علیه صلات وسلام راتول 5 زه ټیک ده چې کله ته د زیاتو ډېره تمنا کوې نو په میاشته کې ستا دپاره 5 ورځې روژه ده. عام طور 3 روژې ستا دپاره کفایت کوي چې تی نسې، لیکن که ته په دې باندې اصرار کوې چې ما ته یو څه را زیاتې که نو بیا خو 5 ورځې هم کفایت کوي، 5 ورځې نسې. ما نور عاجزي شروع کړه، مولا یا رسول الله انی اطیق ازید من ذلک، د الله رسوله زما سره نور طاقت د روژې سته، یو څه نور احسان را سره وکړه. پیغمبر علیه صلات وسلام سره چې مې کله خبره لږ اوږده کړله، مرای راته ویلی عبدالله لا صوم فوق یا لا صوم افضل من صوم داودین، دنیا کې الله تعالی در داودی روژه بهترین روژه نه ده پیدا کړې. الله تعالی د حضرت داود علیه السلام چې د روژو کوم عادت و در هغې فوق او در هغې لوړ عادت د چا نه دی پیدا کړی. ورته که زه تا ته هر څومره اجازه درکم، آخري در صوم داودي زه تا ته زیاته اجازه نسم درکولی. د حضرت داود علیه السلام دا عادت و چې په میاشته کې به 15 ورځې د هغې روژه وه او 15 ورځې به یې نه وه. یو ورځ به یې روژه نیوله، یوه ورځ به یې نه نیوله، یوه ورځ به یې روژه نیوله، یوه ورځ به یې نه نیوله، یوه ورځ به یې د الله تعالی په تعلق کې تېروله، یوه ورځ به یې د بندګانو په تعلق کې تېروله. چې کله پیغمبر علیه السلام د صوم داودي خبر ورته کوي، نو د هغې څه وروسته حضرت عبدالله ابن عمر هغې په دې باندې راضي کېږي. نو د هغې فیصله د پیغمبر علیه السلام سره د هغې څه وروسته پر صوم داودي باندې کېږي چې بیا به دی صوم داودي نیسي او همیشه به په دې روژه باندې عمل کوي. د هغې څه وروسته به رسول ورته وایي، ورته یا عبدالله الله تعالی زندگی در کړې ده، ورته ان لنفسک علیک حق، دا نفس پر تا حق لري، ولزوجک علیک حق، دا زنانه پر تا باندې حق لري، ولعینک علیک حق، دا سترګې پر تا حق لري، او په یو روایت کې دا هم راځي ولضیفک علیک حق، دا میلمه پر تا باندې حق لري. ورته ګوره دا اندامونه چې الله تعالی درکړي دي د دې ټولو حقوق شته. د دې اندامو 2 شکله دي، یو شکل دا دی چې د دې اندامو مالک څوک دی، دویم شکل دا دی چې دا اندامونه څنګه تا ته درکول سوي دي. ورته که ته دا وایې چې زه د دې اندامو مالک یم، سترګې زما دي، غوږونه زما دي، لاسونه زما دي، پښې زما دي، ټوله بدن زما دی، ای عبدالله دا خو غلطه مسله ده، د دې ټولو مالک الله تعالی دی. لیکن تا ته که درکول سوي دي، یو څو ورځې امانت درکول سوي دي، او هغه امانت د جایز استعمال دپاره درکول سوي دي، او د دې امانت الله تعالی پر تا څه حقونه هم ګرځولي دي. او سړی چې د کم چا څه امانت راوړي او د هغې امانت خپل حقوق هغه ورته ذکر کړي او د هغه امانت استعمالوي او د هغې حقوق ضایع کوي، ورته یا عبدالله دا د هغه سړي دپاره بدترین عمل بلل کېږي. ورته دا نفس دا امانت دی، د دې خوراکي ته ضرورت دی، د دې خوراکه به ورپوره کوي. ورته دا سترګې امانت دی، د دې آرام ته ضرورت دی، د دې آرام به ورپوره کوي. او دا مازغه امانت دی، د دې و آرام ته ضرورت دی، د دې به آرام ورپوره کوي. دا زنانه ستا په کور کې یو څو ورځې ستا په نکاح کې امانت ده، د دې پر تا باندې شریعت خپل حقوق ګرځولي دي، د دې حقوق به ورپوره کوي. او د هغه رقم چې څومره مال درکړی دی الله تعالی، دولت درکړی دی، هر څه چې درکړی دی، دا یو څو ورځې الله تعالی د دې امانت ګرځولی او د دې امانت درک بل ته ولګېږي چې ته د قبر په تورو خارو کې پرېوځې، چې سترګې د چا وې، خوله د چا و، غوږونه د چا و، هغه د دید قوت څه سو، هغه د خولې د وینا قوت څه سو، هغه د پښو د لاسو د تګ قوت څه سو، هغه مال څه سو، هغه دولت څه سو، هغه زنانه څه سوه. ورته د دې امانت درک بیا هلته لګېږي.
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته عبد الله ان لنفسك عليك حق، النفس حق لري، په دې باندې مکلف چې د نفس حق به ادا کړي. وان لزوجك عليك حق، زنان حق لري، د زنان حق به ادا کړي. ولعينك عليك حق، د سترګې او مازغه حق لري، د دې د آرام خیال بساتي. او ولزيفك عليك حق، چې میلمه در لراله میلمه زموږ په دین کې خپل حق لري، د دې ټولو خیال بساتي. دا ځکه د الله تعالی ټول امانت دي. زموږ په دین کې خودکشي کول، ځان وژنول، دا بدترین عمل چې کله سړی د دین د فارغ کی بیا خو نیکترین عمل. لیکن کې سړی د خپل نفس تنګي، د خپل لاپروايي، د خپل لاوبالۍ په خاطر باندې وکي، بیا خو د قیامت میدان کې جهنم کې ډېره زندگی به په داغه عمل کی چې سړی په زارو ځان مړ کې ټوله زندگی به په جهنم کې د زارو په خوره کې تیری شي. او چې سړی په فانسۍ باندې ځان مړ کی بیا به په قیامت کې د فانسۍ سزا در ډېره زیاته پر ورکول کېږي. ځکه چې کم بدن د سره امانت و، چې کم اندامونه د سره امانت و، هغې سړي په دې خپلو امانتو کې خیانت وکړي او د خائن سزا الله تعالی په جهنم کې ورکوي، او بیا به په جهنم کې هغه سړی په عذاب کې مبتلا وي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته عبد الله دا ټول امانت دي، د دې امانتونو به خیال ساتي. زموږ علما ولیکلي دي یو سړی دی د هغې زندگی تیریږي، هغه په زندگی کې خپل ضروریات پوره کوي. په زندگی کې خوراک خوري، دا د انسان ضرورت دی، اوبه څښي، دا د انسان ضرورت دی. کې چیرې په عامه اراده باندې د هغې متعلق دی څه سوچ و فکر نه لري، نه پر دې باندې څه ثواب شته، نه پر دې باندې څه عذاب شته. لیکن که یو سړی خوراک په دې نیت باندې خوري چې دا بدن الله تعالی ماته امانت را کړی دی، او الله تعالی پر دې باندې د دې امانت پر ما باندې دا ذمه یې شوې ده چې دې ته به ته خوراک و پرورش ورکوې، زه دا خوراک په دې نیت باندې خورم. نو د خوراک لذت، د خوراک خوند یو طرف ته، دا خوراک مکمل ستا په عبادت کې شمار سو. یو سړی خوب په دې نیت باندې کوي چې الله تعالی ماته مازغه را کړي دي، ماته سترګې را کړي دي، دا د الله تعالی امانت دی، او زه دې امانت به آرام باندې د دې امانت په حقوق ادا کولو زه مکلف الله ګرځولی یم. زه به د دې امانت حقوق ادا کوم، او حقوق یې دې دي چې دې ته به زه آرام ورکوم. بیا چې څومره ضمانت در ساره پورې وي دی، دا ټوله شپه په عبادت کې شمار ده. دغه رقم چې کله یو سړی د بچانو نفقه راوړي او په دې نیت باندې راوړي چې دا الله تعالی زما فریضه ګرځولې ده، او دا الله تعالی ماته امانت را کړي دي، د دې امانتونو په دې امانتونو د حقوقو په ادا کولو الله تعالی زه مکلف ګرځولی یم. بیا سهار زه په خپله دوکانداري پسې در ماښامه پورې دوکانداري کوې، پیسې ګټې او خپلو بچانو له نفقه راوړې، د سهاره دې د عبادت مشین روان دی در ماښامه پورې په عبادت کې ورځ دې تېره شوه. زه کله وایم یو سړی کور جوړوي، د دې مسجد پر دې دیوال باندې د خلکو کلکي نور کړی دی، نو خلک کور ته کلکي نور کړي. بعض خلک بدی کې دا اراده لري چې یاره د دې څه به د کمرې هوا وځي، کمره کې به تربختي او حبس نه جوړېږي. بعض خلک دې کې دا اراده لري چې د دې څه به رڼا راځي، پر دې باندې نه ثواب شته نه ګناه شته. لیکن یو سړی په دې کې دا اراده لري چې زه به د دې څه د مسجد اواز اورم او د مسجد اذان به اورم، او بیا به پر هغه اذان کولو باندې لمانځه ته تیارېږم، بیا پر دې کلکي نور کولو باندې دې سړي ته الله تعالی ثواب ورکوي. دا کلکي نور کول د ده دپاره عبادت دی. نو دین صرف هغه د ذهن زاویه بدلول، هغه د ذهن فکر بدلول، چې کله د زاویه او فکر ورته بدل کړې، نو بیا چې د دنیا څومره اعمال دي او ته به کې جایز اعمال وي، د بدن ضرورت وي او د بچانو ضرورت وي او د زندګۍ ضروریات وي، او ستا به زندگی ټوله په هغې کې تیریږي. ظاهراً به د هغې د دیندارۍ سره یوه ذره تعلق نه وي، لیکن چې تا کله د ذهن زاویه ورته بدله کړه او نیت دې ورته صحیح کړي او د عبادتو د الله تعالی د رضا د فکر کنج دې ورسره کوي، بیا دا ټول الله تعالی په عباداتو کې شماري او د قیامت میدان کې ستا په عملنامه کې په عباداتو کې لیکل کېږي. نو ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه عبدالله ته وایي ای عبدالله د دې ټولو شانو پر تا باندې حق دی، د بدن حق ادا کوه، هغې ته نفقه ورسوه، الله تعالی پر دې نفقه تا ته ثواب درکوي. د زنانې حق ادا کوه، د هغې سره ښه زندګي تېروه،
د هغې سره صحبت دی، د هغې سره تعلق دی، د هغې سره شغل دی، لیکن چې کله د هغې د حقوقو د ادا کېدو په اراده باندې وکړې پر دې ټولو الله تعالی ته ثواب درکوي او د سترګو در باندې حق دی او د میلمه در باندې حق دی. نو عبدالله د دې ټولو به خیال ساتي. حضرت عبدالله رضی الله عنه چې کله بوډاس بیا د دې حدیث په آخر کې د یو خبر را نقل کوي. نو ما درته ویل چې کله پیغمبر علیه صلات وسلام رالی ورته کښېناستی نو ورته عبدالله اول 3 روژې ستا دپاره کافي دي. یوه روژه الله تعالی په لس باندې در شماري او بیا به په ټوله میاشته کې ته روژه ته بلل کېږي. چې کله د لږ نور خواهش وکړي پیغمبر علیه السلام ورته عبدالله ستا دپاره 5 روژې دي بس په میاشته کې. چې کله هغه نور اصرار او تمنا وکړي پیغمبر علیه السلام ورته ستا دپاره صوم داودي ده در دې نور زه نور نسم در تېرېدلی بس په میاشته کې 15 ورځې روژې دي 15 ورځې خوراک کوه. چې کله عبدالله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره پر 15 ورځې باندې معاهده وکړه او موافقه وسوه او په دې ورسره راضي سو نو د 15 ورځو زندګي روانه کړه چې په میاشته کې یوه ورځ روژه یوه ورځ خوراک یوه ورځ روژه یوه ورځ خوراک. چې کله بوډاس نو باره به ډېر ارمان کاوی ول پیغمبر علیه صلات وسلام ما ته عظیمت 3 ورځې کښېښوې چې عبدالله 3 ورځې روژې نس او بیا یې 15 ورځې راته کښېښوې لیکن رخصت یې ما ته د 15 ورځو راکړې. کاش ما په هغه وخت کې د پیغمبر علیه صلات وسلام په هغه معاهده باندې عمل کړی وی چې ما پر ځان باندې 3 ورځې روژې راګرځولي وی یا 15 ورځې. نن زه بوډا سوم زما په بدن کې د ډېرو روژو طاقت نسته. یو طرف ته مې د پیغمبر سره معاهده کړې ده چې د الله رسوله زه به په ورځ کې 15 ورځې روژې نسم او در مرګه پورې مې ذهن دې ته نه تیارېږي چې په دې معاهده کې مخالفت وکړم. لیکن بل طرف ته مې بدن بوډا سو په بدن کې مې طاقت نسته په بدن کې مې قوت نسته نو ځکه ما ته اوس ډېرې روژې نیول ډېر تکلیف راکوي. نو بیا به د ډېر ارمان په دې پسې کوی چې کاش کې ما اوله ورځ د پیغمبر سره یا پر 3 روژو باندې یا پر 15 روژو فیصله کړې وای. علماو د دې څه یو مسله را ایستلې ده. هغې دا مسله را ایستلې ده چې کله یو بزرګ په عبادت کې سړي ته اسان لار اختیار وروښي چې سړی ستا زندگی ټوله ورځ په مزدوري کې ده په کاروبار کې ده په ستړي کې ده ستا دپاره شپه کول دا رقم مناسب ستا دپاره عبادت کول هغې د ده په زندگی کې یو اسانه ترتیب ورته وشي او ترتیب و ده ته اسان نه کي. نو علماو لیکلي دي په کار دا دی چې هغه ترتیب سړی پر شا نه وغورځوي بس د هغې بزرګ په وینا په هغه اسانه طریقه عمل وکړي بلکې د الله تعالی په عبادت کې سړی بهادري نه کوي چې زه ډېر تکړه یم چې زه خو ډېر غښتلی یم دومره روژې نیولی سم دومره عبادات. د انسان به څه تکړهوالی د انسان به څه غښتلوالی د انسان د زندګۍ څه وس دی د انسان سره څه توان دی چې یوه بیماري او ناجوړي پر انسان باندې راله بیا به دی حیران سي چې هغه زما وس پر کومه ولاړی هغه زما طاقت پر کومه ولاړی هغه زما غرور پر کومه ولاړی هغه زما بهادري پر کومه ولاړه. که د هرې ناجوړۍ څخه الله تعالی ده ته حفاظت ولورکي چې ګله پر ده باندې بوډاوالی راسي نه په لاس کې د رانیولو طاقت سته نه په سترګو کې د دید کولو طاقت پاته سي نه په دې ژبه کې د وینا طاقت پاته سي نه په دې پښو کې د تک طاقت پاته سي بیا به انسان ته درک ولګېږي چې هغه زما بهادري څه سوه هغه ما چې لوی دعوې کولې چې زه خو دومره روژې نیولی سم زه دومره عبادات کولی سم زه فلان کولی سم زه فلان کولی سم نو ځکه د الله تعالی عباداتو کې بهادري نه ښکاره کول بلکې چې څنګه د عافیت او د اسانۍ معامله سړي ته مخته راله بس د عافیت او اساني د ځان دپاره غنیمت منل او په هغې باندې عمل کول. د الله تعالی په مخ کې بهادري به سړی څنګه وکړي. د یو بزرګ متعلق راځي هغې په خپله د حال یو کیفیت ور باندې راله یو غلبه ور باندې راله برای د خولې څه یو شعر وځي بره سوی عربي شعر دی وی لیس لی فی سواک حظ یا الله ستا د ذاته بغیر مې بل طرف ته یوه ذره توجه نه ګرځي. مراد نعوذ بالله د خولې سې دا کلمه وی فخبر لی کیف ما شئت یا الله ته خو زما لږ امتحان واخه
نو په لاس باندې د الله تعالی امتحاناتو ته ځان ور وړاندې کول انسان د الله تعالی د امتحان وس و تاب نه لري بلکې د الله تعالی سره د عافیت او د اسانۍ او د سهولت معامله غوښتل هغه بزرګ وایي فخبر لی کیف ما شئت یا الله ته زما امتحان واخله چې زه څنګه په امتحان کې په کومه درجه کې خېږم نو هغه الله تعالی داسې د یو لسو دقیقو دپاره دارونه بولي ورباندې کړي د به په جومات کې ماشومانو ته سبق وایي ماشومان به سر راټول کو باره به لاس پورته کو شړل ول ادعوا لعمکم الکذاب دې درواغجن اکا ته خو یو دعا وکړي چې الله تعالی اساني ورسره وکړي یعنی چې کومه وعده مې خبره مې وکړه چې الله ستاسو بغیر زما بل طرف ته توجه نه ګرځي ته زما امتحان واخه زه په دې کې ډېر درواغجن یم هغه ماشومان ته به ویل تاسو لاس پورته کوئ که ستاسو په برکت الله تعالی زما سره څه اساني وکړه قل ادعوا لعمکم الکذاب دې درواغجن اکا ته خو یو دعا وکړي چې الله تعالی د اسانۍ معامله وکړي نو ما درته ویل چې کله یو بزرګ سړي ته د اسانۍ لار انتخاب کی چې سړی ستا دپاره اسانه لار دغه ده نو هغې نه ټکراول او په عبادت کې خپله بهادري او دلاوري نه ښکاره کول او چې څومره د اسانۍ او د یسر او د اسانۍ د سهولت معامله راسي بس په هغې باندې عمل کول ځکه د الله تعالی د امتحاناتو تاب او د هغې برداشت د هیچ چا سره نشته نو ځکه زموږ علما دا لیکي چې سړی عمل کوي عبادت کوي بهترین عبادت هغه دغه دی چې سړی همیشه کوي که څه هم لږ شي پیغمبر علیه صلات وسلام وایي افضل الاعمال ان احب الاعمال الى الله اقل ادومها وان قل الله تعالی ته خوش عمل دا دی چې سړی همیشه کوي که څه هم لږ عمل بس یو سړی ټوله شپه په عبادت کې تیروي لیکن په جمعه کې یوه شپه کوي یو بل سړی بیا د ماخستن د لمانځه بعد 2 رکعته سنت کوي 2 رکعته نفل کوي د ماښام د لمانځه بعد 2 رکعته نفل کوي الله تعالی ته د هغه سړي در عمل د ټول شپې در عمل دا 2 رکعته لمونځ لکه بل حدیث کې راځي ان احب الاعمال ما دیم علیه وان قل بهترین عمل دا دی چې پر هغې باندې سړی دوام کوي که څه هم لږ عملي خو همیشه یې سړی کوي لکه پیغمبر علیه صلات وسلام ویل اقرأوا القرآن ما تفتر القلوب قرآن کریم دومره عبادت وایاست دومره تلاوت په کوئ چې بس دا زړه ډېر نه ځین ستړی کېږي زړه مه په ستړی کوئ چې کله در څو پورې د ښه په شوق یې تلاوت کولی چې کوئ که دی لږ بوج و ستړیا دې محسوسه که بس دستي یې کټ کوه الله تعالی بهترین عمل الله تعالی ته خوښ دا دی ما درته ویل دا نه منه یو سړی په ټوله شپه کې یو ځل قرآن تلاوت کوي د الف لام میم سے شروع کړي در ورناسه پورې ختموي لیکن پر هغې کم نصیبه چې بیا کله شپه دویمه شپه راس بیا په میاشتو په کال کې د قرآن کریم ورکې نه ویني د هغې مخ نه ویني نیره اخلي یو بل سړی دی هر سهار یو یاسین تلاوت کوي هر سهار یو رکوع تلاوت کوي چې څومره د ده سره فرصت دی یو څو آیاته تلاوت کوي الله تعالی ته دغه لږ عمل چې سړی دایمي ورکوي دا الله تعالی ته ډېر محبوب او الله تعالی ته ډېر قبولیت لري او الله تعالی ته په دې عبادت باندې بنده ډېر نږدې کېږي یو طرف ته د انسان پر ذمه باندې فرایض دي فرضي عبادات یا واجبات دي فرایض علماء لیکلي دي فرایض و واجبات دا د الله تعالی د عظمت حق دی چې الله تعالی پر تا باندې ایښی دی الله تعالی درته وایي 15 وراره به په ورځ کې ماته لمونځ کوې سجده به راته لګوې او په کال کې به 10 ورځې زما دپاره روژه نیسې او په مال کې به دومره زکات ورکوي او په زندگی کې به حج در باندې فرض دی دا به کوي نو دا فرایض و واجبات دا د الله تعالی د عظمت حق دی ځکه الله تعالی عظیم بادشاه دی کله کله بادشاه پر خپلو نوکرانو پر خپلو غلامانو باندې یو فرمان کښېږدي چې دا به خامخا کوئ د دې پر موږ باندې د الله تعالی د طرفه یو فرمان پروت دی دا د الله تعالی د عظمت حق دی دا د الله تعالی د لویی حق دی دا پر موږ د الله تعالی د خدایي حق دی او دا الله تعالی پر موږ باندې دا حق ایښی دی په دې باندې موږ مکلف یو چې دا به خامخا کوو لیکن د دې سما سوا چې څومره نوافل دي زه نفلي عبادات کوم نفلي لمنځونه کوم یا زه نفلي روژې نسم یا زه نفلي عمرې کوم
یا زه نفلي خیراتونه کوم یا زه نفلي حجونه کوم. دا د الله تعالی د محبت تقاضا ده چې زما د دې خپل رب سره محبت دی، د نه دي را باندې ایښی، زه خپل محبت ورسره ښکار کوم. نو یو سړی چې د الله تعالی سره تعلق په داسې شکل ساتي چې صرف د الله تعالی قانوني حق پر ځای کوي او نور د محبت تقاضا یې وزره نه پر ځای کوي، نو د دې معنا دا ده چې د دې بنده د الله تعالی سره ډیر خشک، ډیر وچ، ډیر بې ذوقه، ډیر بې لطفه تعلق دی. ځکه چې د کم شي په خاطر د الله تعالی سره محبت پیدا کېږي هغې له دی نږدې نه ورځي. با چې د الله تعالی کم قانوني حق دی هغې پر ځای کوي. د دې به زه ستاسو ته زموږ په معاشره کې مثال پیش کړم. پر خاوند باندې د زنانې حق دی چې دی به لباس ورکوي، دی به نفقه ورکوي. که چیرې یو خاوند یې خپلې زنانې ته سهار و ماښام اعلی نفقه ورکوي او خاوند په دې شوله ښار کې چې کوم اعلی لباس دی دې زنانې له راوړي، لیکن نه د دې زنانې سره خبره کوي، نه د دې زنانې سره کښیني، نه د دې زنانې سره محبت ساتي او نه د دې زنانې سره د تعلق پروا ساتي، ایا د دې زنانې او د خاوند به څنګه محبت؟ نه په دې وچ لباس، نه په دې وچه کپړه باندې چې دی د هغې سره نه تعلق ساتي، نه ورسره کښېني، نه خبرو کولو ته تیار دی او نه د هغې سره تعلق ساتلو ته تیار دی، نو دا یو قسم وچ محبت دی. په دې محبت کې لطف نه راځي، په دې کې محبت نه زیاتیږي، په دې کې مینه نه زیاتیږي او په دې کې د ده او د زنانې په مابین کې تعلق او شفقت او محبت او مینه په دې کې ورځ په ورځ کمی. دغه رقم د الله تعالی پر بندگانو حق دی چې فرضي لمنځونه به کوې، فرضي روژه به نیسې، فرضي حج به ادا کوې، فرضي زکات به ورکوې. دا زما د طرفه پر تا قانوني حق دی. او د دې څه علاوه چې څومره نفلي عبادات سړی کوي دا د الله تعالی د محبت حق دی چې د دې په خاطر د الله سره د سړي محبت زیاتیږي، د الله تعالی د ده سره زیاتیږي. که اوس یو سړی صرف د الله تعالی قانوني حق پر ځای کوي، بس فرایض ادا کوي، نه نفلو لخلو وروړي، نه د نفلو عمل کوي او نه د نفلیاتو خبره کوي، نه د مستحباتو خبره کوي، نه عبادت له نور لاس وروړي، نو زما خو دا عقیده ده چې بیا خو د هغې سړي د الله تعالی سره تعلق ډېر خشک تعلق شي، هغه تعلق د محبت د زیاتېدو ذریعه نه ګرځي، بلکې د الله بنده به دا تصور کوي چې الله تعالی زما رب دی، الله تعالی زما سره څومره احسانات کړي دي چې دوې سترګې زما په دې چهره کې لګولې دي، د دې سترګو قیمت د ټوله کره د مځکې نه لري. که یو سړي ته وایي چې دا دوې سترګې در څخه د ټولې کورې حکومت در کوم، زما خو دا عقیده ده که سړی دانایي دې سودا ته نه تیارېږي، نو د دې معنا دا ده چې دا ستا د دې دوو سترګو قیمت د ټوله کره نه لري. الله تعالی ما ته ژبه راکړې ده، په دې زه وینا کوم. الله تعالی ما ته بچان را کړي دي، الله ما ته کور را کړی دی، الله ما ته کاروبار او تجارت را کړی دی، نو دا د الله تعالی زما سره ډېر محبت دی، نو زه به د الله تعالی د محبت تقاضا پر ځای کوم. او د محبت تقاضا دا ده چې د دې فرضیاتو څه سوا به سړی نفلونه هم کوي. په لمنځو کې به نفلي لمنځونه کوي، اشراق لمونځ سو، د څاښت لمونځ سلو، او په ماپښین کې نفلونه سو، د مازدیګره څه مخکې نفلونه سو، او ماښام اوابین نفلونه سو، او ماخستن نفلونه سو. دا به په لمنځو کې سړی د الله تعالی د محبت خیال ساتي. په روژو کې دا نه منه چې په کال 12 میاشتې کې یوه فرضي روژه ده بس 30 دانې دي پوره کې، نه. ایام بیز روژې د پیغمبر علیه السلام عادت وي 3 ورځې چې کله یو سړی ونسي ټوله میاشت روژه ته یې. د پیغمبر علیه السلام په جمعه کې عادت دا او دا نفلي عبادتو چې د به د دوشنبې په ورځ باندې همیشه روژه وه، د پنجشنبې په ورځ به همیشه روژه وه، بلکې نفلي عمرې کول، نفلي حجونه کول، نفلي خیراتونه کول. پیغمبر علیه السلام خپل امت ته د دې شانو ډېر تاکید کړی دی، ځکه د دې په ذریعه د بنده د الله تعالی سره محبت زیاتېږي. لکه زموږ بزرګانو د دې عجیبه خیال ساتي، د هغې سره د الله تعالی د محبت عجیبه فکر. یو صحابي دی حضرت ابو ریحانه، هغې په یو جهادي سفر کې تللی دی، 3 کاله مسلسل هغې غایب دی. د هغې کور کې یوه زنانه د 2 او 3 کوچني بچي دي، هغې 3 کاله د دې خپل
بچی د پلار انتظار کوي، زنانه د خپل خاوند انتظار کوي. 3 کاله چونکې اوږده زمانه د 3 کاله بعد هغه صحابي د جهادي سفر سره راغلی. ماښام دی راغلی مدینې منورې ته او راغلی مسجد نبوي کې لمونځ کوي. د لمانځه څخه بعد ملګري او کلیوال ورباندې راټول دي، د ده سره روغبړ کوي. زنان هم خبره سو چې خاوند را رسېدلی دی. نو هغې ژر ژر لکه زموږ ستاسو عرف دی خونه یې صفا کړه، خپل لباس یې صفا کړي، خپل بچي یې ولمبول او د هغې سرونه یې ورغوړ کړو، د هغې سترګې ورتورې کړي او خپل بچیان یې کښېنول. د خونې په مابین کې د خاوند په انتظار ناست دي چې اوس 3 کاله بعد راشي. خاوند چې کله راغلی کور ته نو زنانه او بچي ډېر ورته خوشحاله دي. هغه خاوند زنانې ته وایي چې خبره خو به وروسته کوو او مجلس به وروسته کوو، ما ته د 2 رکعتو لمانځه اجازه راکړه، زه به 2 رکعته لمونځ وکړم، د هغې څه وروسته به. خاوند چې کله په لمانځه باندې ودرېدی، زنانه ورته ناسته ده، بچي ناست دي. د خاوند څه لمونځ دومره اوږد سو چې هغه بچي پر هغه ځای باندې بیده سو. هغه زنانه ناسته ده ناسته ده، شپه ټوله تېره سو چې کله سهار سپېدې سوې خاوند سلام په وګرځاوه. بره داسې ورته وایي ویا ابا ریحانه ذهبت ورجعت وعبدت اما لنا منک نصیب. ای ابا ریحانه د دین په سفر باندې ولاړې، الله تعالی برته ژوندی راوستې، 3 کاله زمانه دې تېره کړه او عبادتونه دې وکړو او تقوا او ډېر فریضونه دې وکړو او ډېر سفرونه دې وکړو. اما لنا منک نصیب، ایا موږ په تا کې یوه حصه نه لرو؟ نه دا بچان څه حق لري، نه زه څه حق لرم چې موږ ټوله شپه په انتظار کې پر دې ځای درته بیده سو او ته په ناست پر لمانځه باندې ولاړې. دی ورته وایي نسیتي والله، په خدای قسم راسه یې رسوي. دا ورته وایي کیف نسیت، څنګه یې رسوم؟ زه پر دې ځای باندې درته ناسته یم، که چیرې ته د کوره څه د باندې بیا خو خبره د یېرېدو ده، زما مخ ته زه مخ ته درته ناست یم، ته زما یې رسوي. دی څه ورته وایي؟ ورته یې زنانې چې الله تعالی راوستلم، د الله تعالی هغه نعمتونه چې ما تا ته وکتل، بچانو ته مې وکتل او خپل روغ صحت او خپل بدن ته مې وکتل، پر زړه باندې مې یو غلبه راغله چې د الله تعالی د محبت په حق باندې زه به یو 2 رکعته لمونځ ادا کوم. ورته چې کله مې نیت وتاړی په جنت او جهنم کې داسې مستغرق ولاړم چې د خدای په ذات قسم د دنیا او ما بها ټولو زه غافله سوم، ته په یاد نه راغلی، بچي په یاد نه راغلی. نو په دې خاطر زنانې زه معذرت غواړم، زما څه یې رسوي. نو چې کوم چاته د الله تعالی د محبت ادراک او هغې د الله تعالی په محبت باندې پوهېدل، د هغې زندګي په دې شکل کې تېرېدله. نو ما درته ویل فرایض دا د الله تعالی د محبت علامه ده، دا د الله تعالی قانوني حق دی، او نوافل ادا کول دا د الله تعالی د محبت، د الله تعالی سره د مینې او د الفت علامه ده. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه یو صحابي دی، د حضرت عمر رضی الله عنه بچی دی. دی وایي چې زموږ په مسجد نبوي کې د پیغمبر په زندگی کې یو عادت او طریقه وه چې کله به پیغمبر علیه صلات وسلام د سهار لمونځ وکړي، دعا به وسوه، نو صحابه به بیا د حلقې په شکل ورته ناست. نو پیغمبر علیه السلام به د صحابو څخه پوښتنه کوله چې چا خوب ولیدلی دی، چې کله به چا خوب ورته ووایي نو ده به د هغې تعبیر ورکوی، او کله کله به ده د خپله ځانه سم د خوب خبره کوله چې ما دا خوب ولیدی. حضرت عبدالله ابن عمر وایي زه به په یو کنج کې ناست وم، چونکې پیغمبر علیه صلات وسلام ته د عبدالله خور ناسته وه، نو پیغمبر علیه السلام زما اخ شی و، زه به یو کنج ته ورته ناست وم، ما ته به دا مجلس ډېر خوند راکوی او دا به د پیغمبر علیه السلام ډېر د محبت او ډېر د الفت وینا وه. کله به یو صحابي ته یو څه ویل، کله به بل څه ویل، ما ته به دا مجلس ډېره مزه او خوند راکوی. او ډېره زمانه مې دا تمنا وه چې کاش ما هم خوب لیدلی وی او د دې صحابو په مخ کې ما خپل خوب پیغمبر ته پیش کړی وی او پیغمبر ما ته د دې خوب جواب راکړی. لیکن زما قسمت زما د قسمت خرابې وه، زه چې به پرېوتم ما له به پر سترګو خوب نه راتلی او ډېره زمانه مې دا تمنا په زړه کې وساتله چې کاش ما خوب لیدلی وی، ما به خپل خوب پیغمبر ته پیش کړی وی او پیغمبر به ما ته د هغې ښه تعبیر و ترجمه و معنا راکړی وی. وایي بس زما قسمت بیداره سو، یو شپه خوب وینم، په خوب کې
2 کسان رالو، هغې در دې لاس ونیولم، اسمانو ته پورته کړم. په اسمانو کې ډېر اوږد سفر اوسو، ډېر مختلف حالات مې ولیدو، خو بس دغه خوب مې عجیب خوب و چې کله سهار کښېنستم نو ډېر خوشحاله یم چې زه به خوب پیغمبر ته وایم. چې کله د سهار د لمانځه سبا د پیغمبر مجلس جوړ سو، زما په زړه کې حیا، زما په سترګو، زما په وجود و دماغ کې حیا ډېره زیاته وه. د پیغمبر سره مې مخامخ ډېرې خبرې نسوې کولی، نو د خپل خوب یو طرف ته د شپې سره باندې بوجو او بیا مې د پیغمبر مخ ته پیشول، بس دومره وس و طاقت مې نه درلودی. باره مې خپلې خور حضرت حفصې ته، حضرت حفصه د پیغمبر د کور زنانه و، د خور وله. وی حفصې له ورغلم، باره مې ورته ویل چې ما خو په شپه کې خوب لیدلی دی او دا خوب مې ډېره تمنا دا ده چې پیغمبر ته پیش سي او هغې ما ته د دې ترجمه او معنا راکړي، لیکن پر ما باندې حیا غالبه ده، زه د خپل خوب نسم پیشولی، ته زما خوب پیغمبر ته پیش کړي چې د دې ترجمه راکړي. هغې راتول چې زه به یې پیش کړم. چې کله ما خور ته خوب ووایه او پیغمبر چې کور ته رالی، نو هغې خوب حضرت حفصې پیغمبر ته ووایه. پیغمبر علیه السلام څه ورته ویل د هغې په ترجمه کې؟ باره یې ورته ویل نعم الرجل عبدالله، عبدالله خو ډېر بهترین انسان دی، لو کان یقوم اللیل، کاش کې د شپې عبادت کولی. بس نور یې هېڅ نه ورته ویل. ول عبدالله خو ډېر بهترین انسان دی. عبدالله چونکې د حفصې ورور ولو، چې کوم سړي خوب لیدلی و، نو ورته عبدالله خو ډېر بهترین انسان دی، کاش د شپې عبادت کولی. چې کله پیغمبر ووته، زه رالم د خور سره مې پوښتنه وکړه چې پیغمبر څه درته ویل؟ وایي پیغمبر علیه صلات وسلام دغه راته ویل چې عبدالله خو ډېر بهترین انسان دی، کاش کې د شپې عبادت کولی. وایي زما په دې خبره باندې سر خلاص سلو چې د شپې عبادت دا د انسان د ښوالي علامه ده، او زما شاید د شپې په عبادت کې لږ کمزوري ده، او د شپې د عبادت په خاطر الله تعالی انسان ته د اسمانو دروازې خلاصوي. ځکه زه دې 2 کسانو اسمانو ته پورته کړی وم، نو بیا مې ټوله زندگی پر ځان باندې دا لازمه کړه چې در مرګه پورې بیا د شپې عبادت زما صفات ته نسو. نو ما خبره دا کوله چې یو طرف ته، تاسو زما دا خبره باندې غور وکړئ، یو طرف ته نوافل دا د الله تعالی د محبت علامه ده، چې کم سړی نفلی عبادات ډېر کوي، د هغې د الله تعالی سره مینه او محبتي، او د الله تعالی د ده سره مینه او محبتي. لیکن زموږ او ستاسو په معاشره کې یوه بې اعتدالي او بې ترتیبي دا ده چې بعضې خلک هغه دې طرف ته توجه نه لري. بس په ورځ کې 15 رکعاته 15 واره فرضي لمونځ کو، په ګرد کال کې روژه یوه میاشته نیول، او په ګرد زندگی کې یو ځل حج کول، او په ګرد زندگی کې صرف په کال کې یو ګش هغه فرضي حق، هغه فرضي زکات هم په یو دوک باندې ادا کول. نو زموږ په معاشره کې یو طرف ته بې اعتدالي او بې ترتیبي دا ده چې د انسانانو نوافلو ته یوه ذره توجه نه وي. بیا خاص کر کم خلک چې هغې د فقه او د اصول فقه کتابونه ووایي، په هغې کې دا لیکلي چې یاره نوافل او مستحبات کې سړی وکړي په سړي باندې ثواب راځي، او کې سړی نه وکړي سړی ګناهګاره نه دی. بچې دا خبره واورېده چې سړی ګناهګاره نه دی، بیا دی دې طرف ته بالکل توجه نه کړي. یاره د دې په نه کولو کې ګناه نشته. نو په دې خاطر باندې دغه بعضې خلک چې نه یې په دې باندې خبر، د نوافلو او د مستحباتو حکم نه یې ور معلوم، لا خو څه نوافل او مستحبات کوي چې کله حکم ور معلوم سلو چې یاره د دې په نه کولو کې ګناه نشته، بس بیا دی د دې طرف ته شاور ګرځي. نو ډېر ځله په یو شي باندې پوهېدل او د یو شي په علم د سړي په دماغ کې راتلل هم سړي ته ضرر ورسوي. نو په دې خاطر بعضې خلک دې طرف ته یوه ذره توجه نه کوي. زموږ یو استاد ول زما سره یو ملګری ناست دی، د مسجد څخه اذان شروع سو، نو یو خدای د اذان د کلماتو ادا کېدلو په دوران کې خپل مجلس جاری ساتي. ما ورته سړی د اذان شروع دی، یو ساعت کې چپ سه. مدرات المولانا صاحب هغه شرع معلومه ده چې د اذان جواب نه ورکول څه ګناه نه لري. نو په دې خاطر باندې حالانکه پیغمبر علیه السلام وایي من تکلم
بکلمت الدنیا فی 5 مواضع چې سړی د دنیا خبرې په 5 ځایو کې کوي نو الله تعالی د عبادت څخه پر یوه خبره 40 کاله عبادت ختموي. یو په هغه ځایو کې دا دی چې سړی په مسجد کې د دنیا خبره کوي، پر یوه خبره الله تعالی 40 کاله عبادت ختموي. او دویم ځای په هغې کې دا دی چې سړی د اذان د دورانیه کې د دین خبره پروا نه لري، لیکن چې اذان اوري او ته د دنیا خبره کوي، په یوه خبره باندې الله تعالی د سړي 40 کاله عبادت ختموي. نو ما درته ویل هغه سړی، هغه زموږ استاد هغه سړی بس مولانا صاحب ما ته معلومه ده چې د اذان جواب نه ورکول څه ګناه نه لري، نو دا معنا چې دا ډېره ضروري مسله نه ده. حالانکه موږ د پیغمبر سره اورېدلی دي چې دا نفلي عبادت دی، دا دومره ثواب لري. پر نفلي روژه یوه روژه پیغمبر علیه السلام وایي من صام یوما تطوعا، یو سړي یوه نفلي روژه ونیوله، ثم اعطي ملء الارض ذهبا، یو د مځکې ټوله کره دې د سرو زرو ورته ډکه کړه، لم یستوفي ثوابه، د ده د ثواب بدله نسي پرې کېدی دون یوم الحساب، الله به ثواب په قیامت کې ورپره کوي. که د مځکې ټوله کره د سرو زرو ورته ډکه کړي د یوې نفلي روژې ثواب یې نسي پرې کېدی. ایا چې موږ د پیغمبر سره دغه ثوابونه اورېدلي دي، دا پیغمبر د ملایکو دپاره بیان کړي دي، دا د پیرانانو د جناتو دپاره بیان کړي دي، دا زما او ستا دپاره بیان کړي دي. دا زما او ستا د الله تعالی سره تعلق دی، دا زما او ستا د الله سره محبت دی، او دا زما او ستا په دې نوافلو د الله تعالی سره قرب و نزدېکت دی. نو یو طرف ته خلک په دې کې ډېر بې اعتداله زندګي تېروي چې هغوی د نوافلو طرف ته یوه ذره توجه نه کوي، نو دا زندګي هم ډېره بې اعتداله او بې رهروۍ زندګي ده. او بعضې خلک بیا داسې دي زموږ په معاشره کې چې هغوی کله نوافلو ته ورشوس، بیا په دې نفلي عباداتو کې دومره مستغرق ولاړ سي چې نه د ځان حق ورمالمیږي، نه د آرام حق ورمالمیږي، نه د زنانې حق ورمالمیږي، نه د مور پلار حق ورمالمیږي، نه د همسایه حق ورمالمیږي. بس دی په شوق باندې تللی دی چې زه خو د عبادت شوقي یم، زما د روژو وخت دی، زما د نفلو وخت دی، زما د علم د زده کړې وخت دی، زما د تبلیغ وخت دی، زما د پلانکي وخت دی. بیا دا شی د شوق ګرځېدلی دی، د دې په مقابل کې بیا دی هیڅ نه پېژني. نو دا هم هغه زموږ په دین کې بې اعتداله زندګي ده، او دې ته هم سړی دینداري نشي ویلی، دا د دې سړي خپل شوق بلل کېږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت عبدالله ابن عمر ته څه وایي؟ ورته نم وفتر، سړی د شپې یو ساعت کوي بېدېږه او د هغې څه وروسته بیا عبادت کوه. نو یو څه شپه په عبادت کې، یو څه په خوب کې. دا نه د خبره چې ته ټوله شپه په عبادت کې تېره کړه، او دا هم نه د خبره چې ټوله شپه په خوب کې تېره کړه. ورته سم وفتر، کله روژه نیسه کله یې خوره. دا هم نه د زندګي چې ټوله زندګي دې په روژې ته ورکړله، او دا هم ټوله نه د زندګي چې ټوله زندګي کې د روژې نوم نه اخم. نو دین چې دی دا اعتدال دی، درمیانه روي ده، نه دا دینداري ده چې سړی بالکل د نوافلو نوم په خوله باندې نه اخلي، او نه دا دینداري ده چې سړی ټوله زندګي نوافلو ته ورکړي، نه د زنانې په حق پوهېږي، نه د بچي په حق پوهېږي، نه د بچي د تربیت فکر سته، او نه د مور پلار د خدمت فکر سته. بس د ده سره دا فکر ورسره دی چې بس زه خپل عبادت درکه مزه ورسوم. حالانکه زموږ شریعت دا مسله لیکلې ده چې کله د مور و پلار د سړي د خدمت ضرورت وي، او بیا یو طالب دی د کوره وغورځېدی، بس د ده سره شوق ورسره دی وایي زه علم کوم. نو حالانکه مور و پلار خدمت هغوی د خدمت څه نه لري، هغوی ده ته ضرورت لري، د ده محنت ته ضرورت لري، د ده کار و تجارت ته ضرورت لري. نو علماو لیکلی د دې وخت کې د طالب ته سړی دا نشي ویلی چې دا ستا دینداري ده، دا د دې طالب شوق دی، او پر شوق باندې سړی د دیندارۍ نوم نشي ایښولی. د یو سړي کور کې ضرورت دی، د زنانې ضرورت دی، د بچي ضرورت دی، د کاروبار او د ژوند ضرورت دی. بس دی چې کله ولاړی جذباتو په مخه واخیستی، مرګرو په مخه واخیستی چې بس د کال ولګوه، او تبلیغ دی او کال دی او دعوت دی، مه کور ته ګوره، مه بچي ته ګوره، مه ژوند ته ګوره، مه ژوند ته ګوره. بس دی د هغه څه جذبې په مخه واخیستی. نو دا جذبه دا د شوق دی، او دې ته سړی دینداري نشي ویلی، بلکې دینداري دا ده چې اهم پل اهم وي. تاسو د علماو ترتیب وګورئ، دینداري دې ته ویل کېږي چې کوم شی تا ته د دین حکم دی، دین دا د اتباع نوم دی، چې د الله تعالی حکم د کوم شي تا ته وینا کوي او په کوم شي کې ستا اهمیت ضرورت دی، دغه ستا دپاره دینداري ده.
یو سړی دی هغې ماخستن کور پلار نه جوړ دی او د مسجد لږ لرې دی او دته دا شوق ور ولاړ شو چې زه خو بس د جومات لمانځه شوقي یم. پلار ورته وایي بچی که ته جومات له ولاړ سې زه پر ملا وچېږم پر دې اړخ مې څوک نشته چې وامیړئ. نو بچی لمونځ دلې وکړه زما خدمت وکړه زما تا ته ضرورت دی. دی ورته وایي یا پلاره بس زه ژر راځم ما د جومات لمونځ کوم چا بک ځم. نو په دې وخت کې دا د جومات لمونځ کول د شوق دی او دینداري په دې وخت کې د دې خپل پلار خدمت ته کښېنستل دي. نو دین دا اتباع ده چې کم شی په کم وخت کې اهمیت لري نو سړی به د ټولو څه مخکې هغه کوي او د هغې اهمیت د پرځای کولو څخه وروسته بیا که د سړي د طالبۍ ضرورت ولاړ دي چې طالبي دي وکړي ثواب لري. بیا که د سړي د کال لګولو ضرورت ولاړ دي چې پر خپل وخت د کال ولګوي بلا شبه ثواب لري. لیکن دین د جذباتو نوم نه دی، دین د خپل شوق پر کولو نوم نه دی. دین اهم په اهم عبادت غواړي چې کم شي د الله تعالی د طرفه په کومه زمانه کې د کمې خبرې تا ته امر وسو که ستا شوق مني کې نه مني، که ستا شوق پر راضي کې نه راضي، که ستا زړه پر کښېني که نه کښېني، د ټولو څه مخکې پر خپل نفس او شوق پښه لګول هغه حکم پر ځای کول د هغې د پر ځای کولو څه وروسته بیا نورو خبرو ته سوچ و فکر برابرول. نو ځکه زموږ دین اعتدال دی، زموږ دین درمیانه زندگی ده، زموږ دین د شوق سره کار نه لري، زموږ دین د جذباتو سره کار نه لري. نو الله تعالی دې زموږ او ستاسو زندگی په اعتدال کې راولي. الله تعالی دې موږ ته معتدله زندگی الله تعالی دې زموږ او ستاسو ذهنو کې د دین حقیقت راواچوي. واخر دعوانا